د اسلامي وقفه شورا غړیو او د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو نن د یوه ګډ خبري کنفرانس پر مهال په هرات او د هېواد په یو شمېر نور ولایتونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه اندېښنه څرګنده کړه. په دې خبري کنفرانس کې د لویدیځې حوزې د علماو او روحانینو شورا استازي د خلکو څخه وغوښتل چې د روغتیایي لارښوونو ترڅنګ باید لوی خاوند ته د دعا او سوال لاسونه لپه کړي. نور حال په دې هکله په راپور کې. په هرات ولایت کې د اسلامي اخوت شورا غړیو او د عامې روغتیا ریاست چارواکو نن د یو ګډ خبري کنفرانس په ترڅ کې د کرونا وایروس سره د مبارزې او مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړې. د هرات د عامې روغتیا ریاست مشر وویل نړۍ د کرونا وایروس د چټکې پراختیا له ګواښ سره مخ ده او دا وژونکی ویروس اوس په افغانستان کې هم د پراختیا په حال کې دی او خلک باید دا خطرناکه ناروغي جدي ونیسي او د مخنیوي لپاره لاسونه سره ورکړي. متاسفانه ویروس کرونا یا ویروس کووید 19 به افغانستان هم رسید و ما متوقع بودیم که میآید اما نه به این سرعت و نه با این وسعت. متاسفانه ویروس کرونا در همسایگی ما پیدا شد و با یک شیوع بسیار سریع پیدا شد و از کنترل خارج شد و ما با موجی از مهاجرینی که برگشت میکنن مواجهیم و این موج محتملا در یک تعداد از این ویروس به شکل ناقل و به شکل حامل ویروس هستند و واقعات از او در اقصا نقاط کشور دیده خواهد شد. په دې کنفرانس کې چې د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو شورا استازي هم ګډون کړی وو د روغتیایي لارښوونو د رعایت ترڅنګ د افغان مسلمان ولس څخه وغوښتل چې په داسې حالاتو کې د دې وایروس د مخنیوي لپاره لوی خاوند ته د دعا لاسونه لپه کړي. همه ما ایمان داریم که هیچ میکروبی یا ویروسی بدون اراده الهی به وجود نمی آید و ضرری هم رسانده نمی تواند. همه اعتقاد داریم که حافظ اصلی و شافی مطلق الله متعال است. بناهن بهترین و مهمترین وسیله وقایه و درمان این مریضی و هر مریضی دیگر رجوع به حضرت حق با توبه و انابت، دعا و صدقات و انجام اعمال صالحه است. میگن که دعا کوتاه‌ترین راه طبابت است، کوتاه‌ترین راه مداوا است. چرا؟ در دوا هم تأثیری که گذاشته خدا گذاشته و در دعا که گذاشته هم خدا گذاشته. این کوتاه‌ترین راه او است. او شاید چند روزی در بر بگیره، این تقریبا چند ثانیه‌ای در بر میگیره. به پیشگاه خداوند اخلاص نشان میدیم، دعا میکنیم، خداوند جل جلاله ما را نجات میده. د دې غونډې په پای کې د هرات د عامې روغتیا ریاست مشر د دې ویروس سره د مبارزې لپاره پر ځینو اړینو ټکو ټینګار وکړ او له ټولو خلکو څخه وغوښتل چې د عامه روغتیایي لارښوونو پر رعایت سره د طبي ټولنې سره مرسته وکړي. جاهای مزدحم نریم، جایی که فاصله کمتر از 1.5 متر نریم. اگر مجبور هم میشیم بریم ماسک داشته باشیم، به شفاخانه بیجا نریم، به کلینیک ها بیجا نریم، چون معمولا مریضایی که کخه داره میرن به شفاخانه ها پیش دکترها میرن. ما میریم همینجوری قرار یا راپور بگیریم یا گزارش بگیریم، باز ممکنه ویروس انتقال بکنه. سعی بکنیم خانم‌ها در خانه که هستند روی جایی که سطوح همواره اینا با یک آب و وایتکس به خانه ما و شما هست، 1 سی سی وایتکس همراه با 100 سی سی 99 سی سی آب را یک جا بکنن یا اسپری بکنن فشفشا و یا که خود یک دستمال روی مسائل کشف بکنن. جای خانه کلان که احتیاج به دواپاشی داره اونها هم ساده 1 لیوان 200 سی سی وایتکس در 20 لیتر آب گرد بکنن. دستگاه اسپری خورد و کلان به خانه ها هست، مردم دارن، میتونن محلات مزدحم روز 1 مرتبه دواپاشی بکنن که ویروسی که پرتاب شده به روی سطوح شیشته با کلورین خیلی زود از بین میره. این دستور صحت‌نامه گپا بسیار ساده به شرطی که مردم ما باور بکنند که خطر بیخ گوششان است. په هرات ولایت کې په کرونا وایروس د 15 کسانو د اخته کېدو د ثبت او پیژندنې وروسته د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د دې وژونکې ناروغۍ د خپرېدو احتمال زیات کړی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې ستونزې سره د مبارزې لپاره لاس په عملي اقداماتو پورې کړ.